دا د رمضان میاشت د خیر او د برکتونو میاشت الله خپلو بندګانو ته ورکړه. بندګانو روجې ونیوې، بندګانو قیام اللیل وکړه، بندګانو قرآن مجید تلاوتونه وکړل، ذکرونه وکړل. حتی لوسه د څومره انسان طاقت و د وس مناسب هر چا عبادت وکړه. دا د الله یو نعمت. بیا بل نعمت دا دی چې الله مونږ له صحت راک او په صحت سره را باندې دا روجي ونیوي. بیا د عام ورځو نه علاوه مونږ له الله چې په دې رمضان میاشت کې کم نعمتونه راکړل، خوراکونه ډېر زیات، لکه د روژه ماتي په ټیم کې سړی وګوري عام وخت کې مونږ یو خوراک نشو کولی، دوه نشو کولی، دلته ډېر خوراکونه پراتی. دا نعمتونه م الله راکړل. الله را باندې ډېر زیات احسانات وکړل. نو چې کله د الله احسانات شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته د الله یو پیغام را رسولی دی. پیغام یې راته دا را رسولی دی چې تاسو دا عبادتونه وکئ، دا داسې شوه لکه تاسو چې مزدوري وکړه. او الله پاک د فرشتو ته وایي چې ای زما فرشتو چې یو مزدور مزدوري وکړي نو هغه له څه کول پکار دي؟ ورته وایي مزدوري ورته ورکول پکار دي. نو وایي زه خپلو بندګانو ته مزدوري ورکوم. نو چې کله د الله بندګان روحاني طور، ظاهري خو خوشحالي ده، اختر عیدین دواړه خوشحالي ده، خو روحاني خوشحالي ده چې سړی د الله د نعمتونو شکریه ادا کړي. د شکریې دپاره مونږ عیدګاه ته لاړ شو او 2 رکعته مونځ وکړو. نو چې هغه شکریه مونږ د الله ادا کو، الله پاک په خپل شان لایقه سره اول اسمان ته راغلي، الله فرشتو ته حکم وکړي خورې شی په دې کوڅو کې، په دې کلو کې، په دې لارو کې او دې روژهدارو سره مصافحې وکړي. ټولې فرشتې راځي دنیا ته او دې روژهدارو سره مصافحه کوي. دا یو خوشحالي ده او د الله مونږ سره یو احسان دی او اکرام دی. او بیا الله د برنه آواز کوي ای زما بندگانو قسمونه خوري، زما د په خپل جلال قسمی، زما د په خپل لوی شان قسمی، زما د په خپل ذات قسمی چې ما ستاسو ګناهونه وبخل، ما ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړل او تاسو ما وبخلې. تاسو چې دا 2 رکعته مونځ وکئ د دې نه وروسته خپلو کورونو ته داسې داخل شئ چې تاسو الله بخلې، بخشای بس بخلې الله او تاسو لاړ شئ واپس خپلو کورونو. نو دا خوشحالي ده زمونږ دپاره. او الله یو پیغام مونږ ته دا راکوي چې ګوره دا خوشحالي یوازې دې ته دا 2 رکعته مونځ چې پیغمبر علیه السلام کړی دی د اختر ده، دې کې دا دعوت دی چې خوشحالي ډمتوب ته نه وي، خوشحالي اوارهګردۍ ته نه وي، خوشحالي ډزو ته نه وي، خوشحالي دغه څیزونه نه دي. خوشحالي څه ده؟ د الله د نعمتونو شکریه ادا که او 2 رکعته د شکریې مونځ وکړه. دغسې هره خوشحالي که راشي، که هغه د واده په شکل کې وي، که هغه د بچو د پیدایش په شکل کې وي، که هغه چې د پاس کېدو په شکل کې وي، سړی راشي او 2 رکعته د شکریې مونځ وکړي، دا خوشحالي ده. نو دا الله مونږ ته او پیغمبر علیه السلام طریقه ښودلې ده چې تاسو خوشحالي په دې طریقې سره مناو کې. دغه روحاني خوشحالي ده او یقیني په دې باندې انسان خوشحال. او ګوره چې کم خلک د اختر په شپه ډزې کوي، فایرنګونه کوي، هغه مونږ له خوشحالي نه راوړي. تاسو وګورئ هغه مونږ له غم راوړي. هغه چې دی نو سبا تاسو بیا وګورئ د اختر د شپې نه سبا راپورټ وګورئ نو سبا په هسپتالونو کې خلک پراتی او 10 کسه او 20 کسه دا په هوایي ګولۍ باندې لګېدلي دي او هغه وفات شوي دي یا زخمیان دي په هسپتالونو کې دي. نو زمونږ خو خوشحالي رانه مونږ ته غم میلاو شو، هر سړی پریشان شي چې یاره داسې ولې او چا چې کړي. نو ګوره د هغوی د هغه لږ ساعت د خوشحالۍ چې هغه ډز وکړه هغه د پردو کورونو کې غم راولي. هغه هم وروستو خفوي، د الله بنده دی، هغه هم خفوي چې یاره دا مې څه کړي دي، خو بیا شوې کاري. نو عزتمندو یو خو خوشحالۍ دغه څیزونه نه دي. د فایر نه ځان ساتئ، فایرنګونه مه کوئ د اختر په شپه باندې، دغه خوشحالي نه ده. خوشحالي دغه ده چې دغه شپه هم په عبادت کې تېره کړو، سبا ورځ د اختر ده هغه هم په خوشحالۍ کې تېره کړو، د الله په عبادت کې تېره کړو.
صحیح بالکل قدرمنو کتونکو تاسو د مولانا صاحب یو ښکلی پیغام وریدو د هوایي فیرنګ حوالې